د معلوماتو د لاسرسي په اړه غیر دولتي ادارې په کوټه کې د زیارت یا د پنجشنبې په ورځ باندې یو سیمینار جوړ کړی و چې پکې په بشپړه توګه د موضوع د ارزښت د خلکو د حق په اړه باندې خبرې اترې وسوې. په غونډه کې وکیلانو، خبریالانو، د مدني ټولنې غړو، سیاسي فعالانو او د ژوند له بېلابېلو څانګو سره اړه لرونکو ښځو او سړیو ګډون درلودی. کارپوهانو وویل په ایواد کې د اساسي قانون 19 ماده و هر وګړي ته د معلوماتو د ترلاسه کولو حق ورکوي. د دوی په خبره چې په نورو درو واړو صوبو کې د اطلاعاتو کمیشنونه جوړ شوي دي خو په بلوچستان کې نسته. پکار دا دی زغره د کمیشن جوړ کی زغره د پبلک انفارمیشن افیسرز په ډپارټمنټ کې پورټ کی ډیمانډ کولای شي چې د انفارمیشن ورته راکړي. هر افیسر دی ډپارټمنټ دی هغه اکاونټیبل دی د پبلک وو کې د دې چې ګرد سره خوبصورتي دا دی. په اکټ کې شته کې within 20 days 120 days د کمیشن جوړوي. تر اوسه کمیشن نه دی جوړ. د دوی په خبره چې مدني ټولنې او رسنۍ باید پر حکومت فشار راوړي چې ترڅو پورې دغه کمیسیون جوړ شي. وینا کوونکو ویل چې په بلوچستان کې د بډو د مخنیوي لپاره دغه قانون عملي کول ډیر مهم دی. دا ټوټل کرپشن کې زموږ بلوچستان ډوب دی دا ټایم اور مختلف خلکو حساب سره ما ته دا ایسی چرسونی دلته بلوچستان کې خلک راځي او سپیشلی چې د باندې څخه خلک مسلط سي په مشکشینی چاهه هغه په بیروکراسي په صورت دی چاهه هغه نور شان په صورت دی هغه چې په د باندې راځي هغه زیرو انټرست دی بلوچستان سره هر سونی چاهه لاس پاسې وي دی هغه بلوچستان ګردو سشات سوي دی لاس پاسې دنګ چې تن هغه دونی لوی خبر نه ده هغه امپلیمنټیشن هغه رولز جوړاونګ هغه ګرځ زیاته ضروری دي. د بلوچستان د لنډمهاله حکومت سلاکاري شاهینه خان وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق د حکومت ښه کول دي د څانګو نور فعالیت ښه کوي. د دې په خبره خو د لنډمهاله حکومت واک ډیر محدود دی. له وزیر اعلی سره به په دې باب خبرې کوي. وینا کوونکو په بلوچستان کې و معلوماتو ته لاسرسی په حقیقت کې یوه لویه ننګونه وبلله او ویل چې په ټولو هیواد کې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون د حق په اړوند و عامه ولس ته د خبرتیا ورکول سي. حمید سمسور، وی ډیوا، کوټه.